تا د خدای سره خبرې وکړي بې باکي او هسې نه چې رب د ځانه نارضا کي نو موساونه د مور په خوله منه یا کومې تور طرف ته ځي کوي مزله لنډه ده چې موسی لاړو کوي تور ته یا سوال یې وکړو پاک الله غني غفور ته موسی ویلي ربه کوم د تا نه سوال او ما ته راکړي ته د قهر یو مثال یا پاک الله پاک الله ویلي موسی مه غواړه قهر نو او په وینا د مور بیبي دي وکړه صبره پاک الله ویلي موسی چې نه کې صبر څلورمه حصه مې درکړله د قهر او چې موسی شو د مولا نه را روان نو په یو خوشي مې راځي په بیابانه نو په ځنګل کې و یو باغ د هندوانو یو بوډا و پکې ناست د زمانو یو بوډا و پکې ناست د زمانونو موسی ویلي بابا جي وایم تا ته یم تږې هندوانه کړه کې ماته نو بوډا زر یو هندوانه راوشو کوله چې موسی ته یې څادر کې وتړله په مزه مزه موسی کولو مزله
یار یار ته چې باچا ولید موسی په وینو سره نو ډېر ګمان پې د قاتل رانو ضروره یا باچا ووې ځوانه څه دې دې راوړي او چې دا شاته دې څادر کې دې تړلي نو چې موسی هندوانه بار کړله څادر او د رفشانو د باچا د زیو سر نو دا غوسې نه باچا ته وشلو په تخه او وزیرانو ته یې ویل باغه وخه او خبرداري چې د نغم نه خالي شي یا چې زما د زوی قاتل دلته پانسي شي او چې موسی کلیم الله په پانسۍ نو لاس او خپې ورته بند کې پرسۍ نو موسی وویل چې ای زما قادره او ستا د قهر مې توبه شه